انس رضی الله عنه د انس ابن نظر څخه روایت وای دا یو دی صحابي و چې کله د بدر غزا وسوه د بدر په غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام شهیدان سو خو البته مشرکین یې ډیر مردار نو کله چې دا غزا وسوله دی په د بدر په غزا کې دی نو حاضر بیا دا ویل ک الله جل جلاله بل غزا راوسته بیا به الله ما وویني چې زه د الله په دین باندې څنګه قرباني ورکوم دې سړي دا خبره وکړه کله چې دا خبره ده وکړ دی وایي په حدیث شریف کې دی دا ستوري راځي غاب عمي أنس ابن نضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع إذا الله رسول أول غزا شته د مشرکانو سره وکړله د بدر زه په دې کې نه وم إذا الله رسوله که بیا غزا د مشرکانو سره پیښ سوله بیا به ما الله پاک وویني زه د الله لپاره څنګه قرباني ورکوم دوی فلما كان يوم احد چې کله احد ورځ وه د احد غزا وه نو په دې ورځ باندې اول ور فتح د مؤمنانو په نصیب سو رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته یو غونډۍ ده چې د احد میدان ته ورسي اجان ته غځئ معلوم دی پر دې څه صحابه کرام کښېنول چې د شا دخوا که څوک راکړه ته یې بې دفاع کوي نو چې د مسلمانانو د مشرکینو سره جنګ سو مسلمانان ورباندې غالبه سوه بس د مؤمنانو دا ګمان سو چې موږ فتح حاصله کړه بس د مالو په جمع کېدلو باندې اخته سوه یعنې د تورو د زغرو د دې شیانو په جمع کېدلو باندې خو مشرکینو چم ورسره وکړي د شا د خوا ورسره راله هغه صحابه کرام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دفاع دپاره د شا د دفاع دپاره کښېنولي وه هغه پر موقع باندې نه وه یو څو نفره ناست و نور ځین راشوه سوي هغه باندې راله د هغو سره مقابله وسوه میدان ته راداخل سو مسلمانان په دې وخت کې د چا توره ایښې وه څوک په نورو کارو باندې اخته و سره تیت پرک وه نو ډېر مسلمانان شهیدان سو دی وایي کله چې مسلمانانو دا شکست وخوړی دا دویم وار اول وار خو فتح او وروسته په شکست باندې دا خبره بدله سو نو دا ویل اللهم اعتذر الیک مما صنع هؤلاء یا الله زه عذر درته وایم دغو صحابه کرامو چې دا چا منډې کړې شاته سوه په دې باندې زه الله عذر درته وایم او بیا ویل وابرأوا الیک مما صنع هؤلاء یا الله دې مشرکینو کافرانو چې د دې مسلمانانو سره کم بد وکړ په توره یې وویل شهیدان یې که الله د دې څخه زه ځان برې کوم د بېزاري اعلان د دې مشرکینو د عمله کوم ثم تقدم فاستقبله سعد ابن معاذ سعد ابن معاذ رضی الله عنه دا هغه صحابي دی چې د ده په مرګ باندې 80,000 فرشتې له اسمانه د ده جنازې ته راغلي دی په مخه ورغلی فقال يا سعد الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد اے ساده قسم می دی د الله جل جلاله باندې اے ساده زما دی د بیت الله پر رب باندې قسم یعنی پر الله دی زما قسم می چې د احد له طرفه ماته د جرت بوی راځي نو ساده رضی الله عنه دوری روان دی دوری را روان دی په دې وخت کې ورته وایي ساده قسم می دی پر رب د بیت الله شریف باندې چې ماته د احد له طرفه د جنت بوی راځي قال سعد فما استطعت یا رسول الله ما صنع دش څه کوله زما هغه وس نو ای د الله رسوله دش څه کوله یعنې د ده غیرت او شجاعت چې د کافرانو په مابین ورننوتل او د الله د دین دفاع کول زما دا په وس نه وکړه خو د ده سره توره ورغلی دی ورغلی په دې کافرانو سره جنګ وکړي یعنې ډېر کافران یې په دې کې مردار کړل زخمیان یې کړل خو دی هم شهید سو انس رضی الله عنه وای فوجدنا به 80 ضربه بسيف سو اتیا واري د توري پر د باندې سوی و د چې موږ پیدا کړي د داس قرباني ورکړې و چې یعنی نو خود سو په یو تور سړی وجل کیږي خو دې سړی دونه د شجاعت جنگ کړی وو چې څو اتیا واري د توري او یا په نیزو باندې د سر کېدلو او یا په غیش باندې د وشتلو د موږ ویل د پدې کې څو اتیا دانې داس قرباني و د صحابه کرامو فوجدناه قد قتل ومثل به المشركون بل عجب دا و چې امي قتل کړی و امي سترګې غوږونه ځینې سترګې پرې کړي وو سترګې ځینې ایستلې وې غوږونه ځینې پرې کړي وو دا مسله کړی یم و داسې یې کړی و چې هېچا هم نه پېژندی چې دا دی ټوله بدن یعنې څو اتیا تورې وو نیزې وو غشې چې پر چا باندې لګېدلې نو څه رقم قرباني ده څه رقم جنګېدلی او هغو بیا له ډېره خشمه سترګې ځینې رایستلې غوږونه یې ورپرې کړي چا نه پېژندی فما عرفه احد الا اخته ببنانه بیا د ده خور راله
د دې صحابي مبارک خور راله د انس ابن نضر د ده خور راله بیا دی په ګوتو باندې وپېژندی چې دا زما ورور دی. قال انس كنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت فيه وفي اشباهه. وای زموږ دا ګمان دی چې د قرآن عظیم شان د سورة احزاب 23 نمبر آیات الله جل جلاله د ده او د ده د ملګرو په شان کې نازل کړی. هغه کوم آیات دي؟ هغه د آیات دي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. د مؤمنانو څخه بعضې هغه مؤمنان دي چې د الله سره یې کومه وعده کړې وه هغه یې رښتیا کړې. فمنهم من قضا نحبه. بعضې صحابه کرامو چې د الله سره وعده کړې وه هغو خپل نظر پوره کړي، شهیدان سوله. ده دم دا نظر یې شوی چې زه بیا جنګ پیښ سي زه به د الله د دین دپاره څنګه قرباني ورکوم. ومنهم من ينتظر. بعضې بیا هغه کسان دي چې اوس هم انتظار دي چې الله جل جلاله د ارمان پوره کړي. وما بدلوا تبدیلا. دی هیڅکله له هغې لارې له هغه خبرې چې دی کړې وه له هغه وانه اوښتل. الله جل جلاله دې موږ ته د الله په دین باندې قرباني را نصیب کړي. الله جل جلاله دې موږ ته د خپلو صحابه کرامو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق زندگی را نصیب، ژوند و مرګ دې مو الله جل جلاله د الله د رسول صلی الله علیه وسلم پر طریقه باندې را نصیب. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.